به راحتی بر میره، به کار زندگی خو میرسه، پول نداره بعضی مسلمونا که پول تاکسی بده، بس اونا راحت‌تر میره، یا 10 دقیقه دیرتر یا زودتر خلاصه به سر کار خو میرسه. امی رئیس ترانسپورت شرمان خوشمانه که به می حساب رسیدگی بکنه، بیاد حساب دیگه هم رسیدگی کنه که به می تونیسا گاز بم دنبال دروازه شاگردی ولا کتابه. انا از بزرگان همی خوشمند هستن که همی درخواست 100% به می رسیدگی بکنه. اگه طبق قانون باشه، طبق قانون مقررات باشه، مسافرها خور انتقال دم خیلی هم خوبه، چون دولتیه، از این ما مشکلی نداره. گپی که شما زدیم بسیار خوب گپ زدیم. اگر قانونی باشه و قانون به سر هر دریور، واقعا اگه خود دریور واقعا دریوری باشه، مثل 5 سال تاکسی شهریان خود از این دلا و این در رسول فکر کنه، همین سرک که بریم شخصا ساخته نشده. این دریور از یک قاش خربزی باید خودتر از استفاده حق اینه که حق حقوق خود چی قسم بگیره، چی قسم مسافر بالا. مو په امداد د مشرانو او په امداد د والي صاحب دلته تقریبا 50 میلې وسه موجود دی په هرات په امریت کې، او تقریبا جوړ چې دی داسې په حال چې دی او کار چې کوي دا د 10 تر 12 پورې دی، او جوړ چې دی داسې 12 پورې تر 15 پورې حدودا جوړ دی، نور خرابتیا وارز لري. موږ ان شاء الله موږ دا تقاضا لرو چې ژر تر ژره ان شاء الله هغه جوړ شي او مصارف باندې وسی، او موږ نور لاینونه هم په حال کو. کله اوس مثال فراه ولایت ته بادغیس ولایت په حال کړی دی، او فراه ولایت ته او په نیمه کرایه سره موږ انسانان انتقالوو. مثال په 100 افغانۍ نور شخصي موټران خلک انسانان انتقالوي، نو موږ به په 50 یا په 80 افغانۍ انتقالوو. تقریبا الحمدلله ولسوالیو ته د هرات مربوط چې بعضې اکثره سړکونه پاخه دي، نو فعالیت لرو، او تقریبا په ورځ 2500 کم و زیات انسانان په نیمه کرایه سره انتقالوو، او بادغیس ولایت ته هم خدمتي موټر. جناب خادم صاحب از زواید خو بگین. الحمدلله موږ اول چې امارت اسلامی ته خدای پاک فتح او نصرت خدای پاک نصیب کړه، نو دا صفر وو، موږ د صفر کار شروع کړی دی، نو اوس تقریبا زموږ عواید تقریبا څه کم 2 میلیونه ته ان شاء الله رسیږي. بس خو وجه پکې دا ده چې موټر زاړی دی، اصطلاح کې تیر سوی دی، پوره سوی دی، او نور مې هم پوره دی، زیات دی، نو عوارض زیات کوي. نو د مرکز طرفه موږ ته ویل سوي دي چې 15 میټره موږ ته یا جوړوو یا یې درکوو، نو تر اوسه موږ ته چا راکړي نه دي، او که زر راکول سي نو ډېر به ښه سي. په راننده هم نیاز داره؟ نو موټروانانو ته، پخو موټروانانو ته، با تجربه موټروانانو ته چې په غټو لینو په اوږدو لارو یې کار کړی، نو موټروانانو ته موږ ضرورت لرو. که څوک هرات ولایت کې غواړي د خدمت هیله ولري، نو موږ انشاءالله ضرورت ورته لرو. خاص موټروانان خو لرو، خو بیا با تجربه موټروانان زموږ ډېر کم دي. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.